سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ دا چې د 2026 کال لپاره چې کوم نفر امریکا ته بیایي ډي وي لاټري ثبت نام پیل شوی دوستانو چې بیا هم له افغانستان څخه تقریبا شاوخوا هر کال 5.5 نفر ټاکل کېږي دوستانو. نو څنګه کولی شو د دې فورمټ که آنلاین ثبت نام وکړو په خپل موبایل کې په ډېرې اسانۍ سره دوستانو. نو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښایم. ویډیو دوستانو تر پایه راسره وګورئ. ویډیو چېرته سکیپ کوئ مه، او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا ډي وي لاټري پروګرام لینک چې دی دوستانو څنګه دا خلاصولی شو، له کروم براوزر ته به راشئ او دلته به ډي وي پروګرام سټیټ ورته ولیکئ، او که داسې نه وي نو ما لینک درته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم اچولی دی، او زموږ د ویډیو کامنټ کې زموږ د ټلیګرام چینل لینک دی، هغه کې هم مشترک کولی شئ، هغه جایزه هم ترلاسه کړئ دوستانو. نو کله مو چې په لینک باندې کلیک کوئ ستاسې پور مو تاسو ته راشي، لومړی به تاسو لاندې په دې کې راشئ، دلته به راشئ بګین انټري باندې دوستانو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک ورته وایسته نو اوس به دا دوستو د دې صفحه راخلاصه شي، لږ ورته منتظر کېږو. بعضې وخت نیټ دوستانو کار نه کوي، د نیټ مشکل وي. داسې پر تاسو ته راخلاصېږي. په دې کې مهم شیان دي چې هغه تاسو ته ما هلته ډسکرپشن کې هم اچولي دي دوستانو چې دغه شیان تاسو ټول باید ورته پوره کړئ. نو ډسکرپشن کې مې کوم شیان چې درته اچولي دي هغه ټول تاسو باید د دې لپاره پوره کړئ. دلته موږ درته تورې راکړي دي، دغه تورې به راځو په دغه خانه کې باید دوستانو لیکو. نو کوم ډول ته تورې چې تاسو درکړي هغه ټول به په همدې طریقه باندې دلته دوستانو تاسو ولیکئ. زه هم راځم دغه ټول په دغه ځای کې لیکم. کله مو دوستانو دغه ولیکل سبمیټ باندې به کلیک ورته واخلئ. په دې کې دوستانو لومړی فورم چې دی هغه د نام برخه دی. لومړی چې دی لیسټ فیملی نام دی، یعنې تاسو کورنۍ نوم څه شی دی، کور کې تاسو ته کوم نوم ښایي دوستانو. نو مثلا زه راځم دلته یو کس لپاره ثبت نام کوم، د ده ته کورنۍ نوم ګورم چې د ده کورنۍ نوم چې دی هغه څه شی دی. تاسو به هم راشئ په کمپیوټري تذکره کې یا پاسپورټ کې چې کوم کورنۍ نوم کوم نوم وي همغه نوم به تاسو ولیکئ. زه راځم دغلته اوس ورته لیکم چې امین. دغه مې دوستانو ولیکلو. پریسټ نام چې دی په دې کې دی خپل نوم تاسو ولیکئ. تاسو چې کوم نوم لرئ همغه په دې کې ولیکئ. زه مثلا راځم عبدالرزاق، او په دې کې دا میډل نام کې که تاسو لیکئ هم او که نه لیکم مشکل نشته دی. نو میډل نام که نه لیکئ همداسې خانه داسې ټیک مارک یې لاندې او پرېږدئ. جنرال دی دوستانو په دې کې تاسو میل انتخابوو، مونږ که نارینه وای میل او که ښځینه وای فیمیل دوستانو. دغلته چې دی برت ډیټ دوستانو په دې کې مونږ تاسو څنګه دا انتخابولی شو. مونږ دوستانو میاشت دی څومه میاشته دی را به شئ میاشت ته به هم ورته ولیکئ. بیا ډیټ دی نه څومه ورځ باندې تاسو زیږېدلي په کوم تاریخ تاسو زیږېدلي یئ هغه به هم تاسو راشئ دلته ولیکئ. کمپیوټري تذکرې کې د دې کس 1994 د څلورمه نیټه دی دوستانو. او بل چې دی سیټي دوستانو، سیټي یعنې تاسو په کوم ښار کې اوسېږئ، او که درته نه وي معلوم لاندې ښار تاسو کولی شئ ټیک مارک کړئ. خو مونږ تاسو خپل ښار چې معلوم دی هغه ماته معلوم دی خوست دی دوستانو. زه راځم خوست انتخابوم. او په دې کې دی دوستانو کنټري ویر یو ویری برون دوستانو، وایي تاسو په کوم هیواد کې یاستئ اوس مهال. نو راځو دوستانو همدغه افغانستان انتخابوو. او په دې ځای کې دوستانو دغه مهم اپشن دی، وایي تاسو ته ډي وي لاټري پروګرام تاسو په هیواد کې چې دی هغه الیجیبل دی او که نه. بلکل دوستانو یس په خپله انتخاب شوی دی، په دې کې به تاسو کار نه لرئ، ځکه چې یس یې لیکلی دی. که نو تاسو انتخاب کوئ بیا وایي نه دی انتخاب شوی، بیا تاسو ثبت نام نشئ کولی. نو راځو یس دوستانو په خپله انتخاب شوی دی. او مهمه برخه چې دوستانو دغه هغه د تصویر برخه دی دوستانو. باید تاسو تصویر چې دی هغه 600 پر 600 پیکسله وي. تاسو دغه تصویر باید ورته جوړ کړئ چې سایز هم بیخي زیات نه وي، تر 150 KB پورې وي. نو زه راځم دوستانو په دغه چوز نیو فوټو باندې کلیک اخلم. تاسو 600 پر 600 پیکسله تصویر هم جوړولی شئ، په پیکسل ایپ کې هم جوړولی شئ، په کمپیوټر کې هم جوړولی شئ. راځو دوستانو په دغه فایل باندې کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک وایسته لږ منتظر کېږو تر څو د موبایل ګیلري راته خلاص شي دوستانو. راځم دغه تصویر ورته رااخلم. ما دغه تصویر دوستانو انتخاب کړی دی 600 پر 600 پیکسله دی. کله مو دوستانو راغلو په دې کې مهمه برخه چې دی هغه دوستانو دغه دی. لومړی چې دی انکري اپیشل دی دوستانو، دغه که تاسو ورکوئ هم دغه ادرس او که نه یې ورکوئ هم نشته. بي چې دی دوستانو بي کې تاسو دغه مهم ادرس دی، تاسو باید دغه ادرس حتما ورکوئ چې ادرس لین 1 دی دوستانو. او دغه هم دوستانو موږ دغسې ورکړ. او بل چې دی ادرس لین 2 چې دی هغه هم اپیشل دی، که تاسو یې ورکوئ او که نه خپل معلومات او که نه ورکوئ. نو زه هم دا نه ورکوم. راځم سیټي ټاون کې دوستانو خوست ورکوو، او ډسټرکټ رنټ او
پریونسي سټیټ وایي تاسو کومې ولسوالۍ کوم هیواد او کومه یعنې کوم کلي کې یې دوستانو. همداشانتې زه راځم دغه اوس خپل ولسوالي خوست او افغانستان دغه ورته لیکم. پوسټل کوډ د خوست سوری دوستانو 2501 دی. څنګه کولی شئ پوسټل کوډ معلوم کړئ؟ لاړ به شئ کروم براوزر یا ګوګل سرچ کې به ورته ولیکئ خوست پوسټل کوډ یا کابل پوسټل کوډ، پکتیا پوسټل کوډ، هر چې تاسو هر ولایت کې یای همغه ورته ولیکئ. دلته لیکلی یم د پوسټل کوډ یا زیپ کوډ چې هلته ورته ولیکئ د خپل ولایت، که نه ورته لیکم خانه لاندې ټیک مارک او بس پرېږدئ. کنټري د دوستانو په جي برخه کې کنټري باندې ورشئ، وایي تاسو چې کوم هیواد کې افغانستان. او راځو دوستانو وایي تاسو اوس مهال کوم هیواد کې موقعیت لرئ؟ راځو افغانستان. اوس مهال په افغانستان کې یو تلیفون نمبر دوستانو د تلیفون نمبر ځای دی. راځو په دې کې د تلیفون نمبر دوستانو دلته لیکو. ها تلیفون نمبر دوستانو زه راځم د دغه کس تلیفون نمبر هم په دغه ځای کې اوس لیکم ورته. نو راځو تلیفون نمبر هم ورته لیکو دوستانو. له هغې وروسته بیا زموږ تاسو د ایمیل برخه راځي. زه یو ځلې تلیفون نمبر چک کوم چې صحیح دی که نه. بالکل دوستانو تلیفون نمبر هم صحیح دی. له هغې وروسته دوستانو دغه 11 کې چې دی ایمیل ادرس دی. راځو ایمیل ادرس به تاسو خپل ایمیل ادرس در سره ولرئ چې هغه پاسورډ هر څه تاسو ته یاد وي. ضروري دی دوستانو ایمیل ادرس. کله چې تاسو ډي وي لاټري کې کامیاب شئ بیا تاسو ته ایمیل د همدې ایمیل له لارې کیږي. که چیرته تاسو په دې کې کامیاب شئ ایمیل در سره نه وي، ایمیل مو ورکړی وي یا مو همداسې ایمیل ورکړی وي چې تاسو سره اوس مهال شتون نه لري، نو بیا تاسو نشئ کولی چې دغه ډي وي لاټري ترلاسه کړئ. ځکه چې تاسو ته چې کوم اړیکه تاسو سره نیسي او تاسو سره رابطه نیسي هغه هم د ایمیل له لارې ده دوستانو. نو ایمیل به تاسو دقیق وګورئ، دقیق به یې چیک کړئ چې کوم غلطي پکې نه وي، همدغه تاسو ایمیل وي. نو تاسو بیا کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره دغه ډي وي لاټري کې چې کله تاسو بریالي شئ او هغوی سره په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې بیا رابطه ونیسئ. نو راځم په لاندې خانه کې به هم همغه ایمیل کنفرم ایمیل دوستانو همغه ایمیل به تاسو ورکئ. نو زه راځم همغه ایمیل بیا هم ورکوم. ها دوستانو بیا لاندې برخه دی، دغه ډېره مهمه برخه دی. تاسو څومره زده کړې کړي دي دوستانو؟ پریویسي سکول آنلاین یعنې موږ په یو څه ابتدایه زده کړې کوو یا په ابتدایه حالت کې های سکول نو ډیګري که نه اوس پورې سکول نه فارغ نه یو د زده کړو په جریان کې های سکول ډیګري یعنې 12 څخه فارغ دوستانو. نور هم همداسې لاندې دی که دوستانو همداسې لاندې دی پسې یونیورسټي ډیګري دی که نه چې پوهنتون څخه فارغ وي. همداسې لاندې ته وروستی کې د ډاکټرۍ پورې ته تاسو خپل لیول ته ګورئ که نه چې تاسو څوم لیوله پورې زده کړې کړي دي، څومره زده کړې مو کړې دي چې مسلک مو دوستانو یا ماسټر ډیګري یعنې ماسټري مو کړی دی څه شی مو کړی دي. نو زه راځم دغه چې د یونیورسټي ډیګري دوستانو یعنې پوهنتون څخه فارغ شوی دی دغه انتخابوم. او دې دوستانو تاسو وایئ چې مجرد یې که متقل یې. که چېرته تاسو مجردان یې نو لاندې خانه انتخاب کړئ، تاسو کولی شئ بیا هلته د ماشومانو شمېره هم ورکوئ او که متخیل وي دوستانو. خو راځو پورته مجرد دوستانو زه انتخابوم دغه کس مجرد دی. که غواړئ په ملي ثبتنامه کې باید د هر ماشوم نوم هر څه تاسو څخه غواړي دوستانو، زیږېدو نیټه تخلصونه هر څه در څخه غواړي. راځو ماشومانو شمېر کې هم دوستانو چلډرن کې هم همدلته خالي پرېږدو که صفر ورته لیکئ. فورمه دوستانو یو ځل یې مکمله چیک کړئ بیا به چې کله فورمه مو چیک کړه را به شئ په کنټینیو باندې به کلیک واخلئ. اوس دوستانو کنټینیو باندې کلیک اخلو، لږ منتظر کیږو تر څو موږ فورمه چیک شي وکتل شي چې آیا دغه ټول معلومات چې دي سم دي او که نه سم دي. نو لږ دوستانو زه منتظر کیږم تر څو زموږ معلومات چې دي هغه چیک شي په دغه سیستم کې او سیستم یې مني. ها لږ دوستانو منتظر کیږو چې موږ معلومات موږ معلوماتو کې نه پوهېږم چې په کوم ځای کې ستونزه راغله. ها دوستانو تصویر کې ستونزه راغله. تصویر تاسو کتلی شئ دلته 1200 پکسله یا 600 پکسله دوستانو داسې تصویر باید وي او 245 KB سایز وي. خو نه پوهېږم ما سایز شاید یو زیات وي، زه به خپل تصویر وګورم. دوستانو تصویر چې ولږ 310 MB سایز یې لرل دوستانو. نو زه راځم لاندې تصویر 3 KB دی دغه انتخابوم او ګورم چې دغه اخلي او که نه. نو تصویر چې دی دوستانو ما وړاندې درته ویل چې زیات مخیم دی، ما پخپله په موبایل کې جوړ کړو سایز یې پکسلیب کې یو څه زیات راځي، بیا مې سکرین شاټ کړو په دبل بیا مې سکرین شاټ کړو او کرپ مې کړو دوستانو. اوس یې دغه تصویر دوستانو بالکل واخیستلو. نو دغه فورن سمداسې چې کله په دغه سکرین باندې کله که ګوته ونیسئ سلیکټ ال باندې کلیک وکړئ دغه ټول معلومات له دې ځای څخه هم تاسو کاپي کولی شئ. نو تاسو ټول هر څه یو ځلې
دوستانو چیک کوئ وګورئ تر څو کومه غلطي پکې نه وي ټول معلومات ښه دقیق سره وګورئ ځکه چې وروسته بیا مشکل پکې راشي. اوس هم که تاسو چېرته غواړئ بیک لاړ شئ نو دلته تاسو لیکلی هم دی go back to part 1 وایي تاسو که غواړئ لومړۍ صفحې ته لاړ شئ نو دغه go back to part 1 باندې کلیک وکړئ او که غواړئ دغه انټر کینسل که دغه انټري نو کینسل باندې کلیک وکړئ او که صحیح وي سبمیټ باندې کلیک وکړئ. نو زه راځم دوستانو یو ځلې دغه معلومات چک کوم. دوستانو معلومات ټول صحیح دي راځو لاندې سبمیټ باندې کلیک اخلو. سبمیټ باندې چې کله کلیک دوستانو واخیستلو لږ منتظر کېږو تر څو زموږ په ثبت نام وشي. بلکل دوستانو تاسو کتلی شئ بیا هم کولی شئ په دغه کلک ګوته داسې ونیسئ او کاپي کړئ که نه دوستانو در سره سکرین شاټ یې کوئ او در سره یې وساتئ. نو زه هم راځم یو سکرین شاټ هم له دې څخه اخلم. نو دوستانو زموږ ثبت نام چې دی هغه بلکل په بریالیتوب سره ترسره شولو. کله چې دغه اعلانیږي موږ به بیا دوستانو دغه په روم باندې خپل دغه بارکوډ باندې خپل دوستانو معلوموو چې زموږ بریالي یو که نه. پرنټ دوستانو تاسو ښکاري پرنټ اپشن باندې چې کلیک تاسو واخلئ دوستانو تاسو پرنټ کولی هم شئ او پی ډي اف کولی هم شئ. مو سیو اس پی ډي اف باندې چې کلیک واخلئ دوستانو دغه تاسو پی ډي اف کې ثبت کولی شئ. نو دوستانو زه ویډیو نور نه اوږدوم که ویډیو مې خوښ شوي در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به زه درځم